ټول نه ښایسته مخلوق زنانه دي. نو ځکه د غزل دپاره دا ټکې وویلی شو زنانو سره خبرې کول یعنې د ښایست تصویرکشي کول. نو اوس که ښځې شاعرانې وي هغې ته چې څه ښایسته ښکاري، هغې چې د کم ښایست تصویرکشي کوي، هغې ته که مناظر چمنونه باغونه ښایسته ښکاري د هغې منظرکشي کوي، فطرت نګاري کوي، نو دا اصل کې هم د ښایست سره خبرې کول دي. هغې ته که یو سړی ښایسته ښکاري، دا ښایست چې دی که نه دا د پښتنو د ښایست معیار بدل دی، د مغربیانو بدل دی. مغربیانو ته په نزاکت کې حسن ښکاري، موږ ته په جلال کې حسن ښکاري. نو زنانه که د ښایست ترجماني کوي نو د پښتني جلال ترجماني دي وکړي. لنډ مثال هم در کوم. دا حمزه بابا چې وایي چې زه برندې سترګې او شړله ځواني حسن ګڼم، نه نری ملا لکه ویښته نه ټیټې مړې سترګې، نو دا جلال دی. حمزه بابا که خپلې محبوبې ته وایي چې نزاکت مزاکت دې نه منم، زمری ځان نه جوړه که، هغه وایي پلو دې د مخ اخلم پښتنې خدا مې وره، زمری غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي. نو زمونږ زنانه شاعرانې دي، زمونږ زنانه شاعرانې د پښتنو اتلانو زمریتوب او د هغې د جلالي حسن د هغې کمالات د غزل برخه جوړه کړي، دا هم غزل دی. سمرجانو به خیر جوړ کړه، ټیک ټاک. ډېره زیاته مننه استاد جي، موږ ډېر خټک یم او ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو سره ملاقات هم وشو. په واټساپ ګروپ کې خو زموږ ډېرې خبرې شوي دي. نیازي صاحب چې کومه پوښتنه وکړه نو واقع ده چې دا خبره زما ذهن کې وه. په دې تېرو ورځو کې زموږ واټساپ ګروپ کې پوښتنې راغلې، هغې کې د تغزل خبره هم وه، د غزل خبره هم وه چې د غزل لغوي معنی سره. هغې کې زما یو ملګری دی چې د هغه پیدایش په سعودي کې شوی دی او بس هغه داسې ګڼي چې د عربي ژبه او پښتو ژبه دا دواړې زما مورنۍ ژبې دي چې بیخي لکه سړی د شعرونو عربي زده کړي. نو هغې نه ما پوښتنه وکړه چې د غزل لغوي معنی، نو هغې راته دغه د ښځو خبره وکړه، خو بیا راته یو دا خبره وکړه چې د دې یو دا معنی هم ده لکه ریخم بیلول. کله چې دا ریخم جاخه شي دا بیلول دي، دا ډېر نزاکت غواړي. نو همدغه د استاد محترم دا خبره زما ذهن کې وه چې لکه سړي خو په دنیا کې خو اشرف المخلوقات بهترین مخلوق دی، خو لکه د ښځو لپاره خو سړي بهترین مخلوق دی. که موږ وایو چې زموږ لپاره ښځې یو د حسن علامات دي، خو داسې نه چې د ښځو لپاره ښځې د حسن علامات نه دي، د ښځې لپاره به سړي د حسن علامات دي. نو هغه بیا خپل غزل یا خپل شاعرۍ ته په دې نظر څنګه ګوري چې لکه ښځو سره خبرې کول. یو خبره بله پوښتنه کوم، بله پوښتنه مې دا ده چې څنګه تاسو خبره وکړه د خوشحال بابا او بیا د هغه سره حمید بابا او ورسره رحمان بابا او بیا تقریبا دا 19مې صدۍ خبره وي، 14مې صدۍ خبره وي، بیا تر 20مې صدۍ پورې د حمدا بابا نه یې راوله که بل داسې اتل مونږ پیدا نه کړو. د هغې وجه څه ده؟ بله خبره درېیمه پوښتنه چې فارسۍ په کوم دور کې غزل ته کومه ترقي ورکړې وه، په دغه دور کې د پښتو ژبې غزل ترقي ولې ونه کړه او په دې دور کې دومره ترقي وکړه، د دې شاته وویل څه کېدای شي؟ منیر خټک صاحب بالکل د غزل د ټکي دغه درېیمه معنی هم دغه ده، ریخم بیلول چې دی هغه هم یو نزاکت دی، یو مهارت دی. نو په عربی کې د غزل د ټکي یو معنی دا هم شته، دا بالکل سمه خبره ده. ستاسو په پښتنو کې دغه بل وضاحت خپل شو چې ښځو دپاره جلال یو اټریکشن لري، نو هغه د حسن تصویر کشي یا د سړو د جلال سره خبرې کول هغې دپاره دا غزل دی. تاسو د ایران خبرو که چې په کوم دور کې ایران کې غزل ډېر په عروج و پښتو کې ولې نه و، نو د هرې ژبې ته د اصنافو او د علم د راتګ خپله یو زمانه یو تناظر وي. مونږ داسې ویلی شو چې کوم وخت کې په یونان کې فلسفه په عروج وه، نو عربو کې ولې نه وه؟ نو دا د هر یو سیز د علم د شاعرۍ د ادب
یو دور وي او هغه دور سره مخ په وړاندې ځي. اوس چې فارسي رودکي کله د عربی په تاثر کې غزل واخیستو او بیا ورسره نږدې دور کې ډېر لوی خلک پیدا شو، نو زمونږ روحانیانو د روحانیانو نه مخکې څه خلک خو د هغه معیار نه و، خو چې یو ځل خوشحال بابا راغلو نو بیا مونږ د هغه فارسي نه ډېر اوچت څیزونه وکړی شو. نو د دور په لحاظ چې کومه موقعي، کوم حالات وي، کومه جغرافیایي، کوم انسپریشن وي، کوم تاثر اخیستل وي، دا په ټوله دنیا کې یو نه وي، چرته بدلی. نو د پښتو چې بس کم دور او کم تناظر کم حالاتو هغه کې غزل راغلو او مسلسل په ترکه روان دي. بیا تاسو دغه یو پښتنه و چې موږ د حمزه بابا غوندې اتل پیدا کړو، نور مو ولې پیدا نه کړ. نو په غزل کې خو رښتیا نور پیدا نه کړ، خو مجموعي طور خو موږ لکه د شاعرۍ ډېر لوی شاعران، ډېر لوی شخصیات لرو که نه. څوک به د نظم شاعري، څوک به د غزل شاعري، څوک به د بل کم صنف وي، څوک به په نثر کې ډېر لوی شخصیت وي. حمزه بابا خو هغه شخصیت و چې په هر څه کې لوی و، یعنې هغه دی خو بابای غزل. خو تاسو که د هغه نظم وګورئ نو هغه بابای نظم هم دی. راځه چې یو جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، په دنیا کې به څوک مثال پیدا نه کړي چې کم نزاکت ته په هغه کم ژبه ده، کم تصویر کشي ده په دې جونګړه نظم کې. نو حمزه بابا خدا سے استثنایی شخصیت دی. خو نور موږ شخصیات هم لرو د غزل په میدان کې هم او په نورو کې هم. یعنی که موږ په نظم کې ګورو دا غنی خان ډېر لوی شاعر دی، دا زمونږ مراد شینواری ډېر د اعلی پایې نظم نګار دی. اعظم صاحب خو لادین کشر دی، ډېر زه مشرانو کې یادوم. او په خپله د ایوب صابر د نظم ډېر صابر صاحب د نظم ډېر ښه شاعر دی. دا زمونږ چې ډېر خلک یې د خپلو زیاتو خورو خدماتو په وجه په شاعرۍ کې نه ډسکس کوي. کلندر صاحب، همیش خلیل صاحب او دغسې ګڼ اړخونو نور شاعران دا ډېر لوی شاعران دي، خو د هغوی خدمات په نورو اړخونو کې زیات دي. نو شاعرۍ کې ډېر د بحث موضوع نه جوړېږي. اشرف مفتون ځان له یو جهان دی، خپل یو انداز دی. نو موږ لرو د غزل شاعران هم لرو، خو چې بیا په غزل کې راشو دا د نیازي صاحب خبره، نو ډاکټر اعظم، رحمت الله درد، اکرام الله ګران، شمس القمر اندیش، خیبر افریدی، درویش دورانی، پیر محمد کاروان، دومره ډېر شاعران دي چې هغه ځان له د غزل خپلې حوالې دي. یو جهان مننه همراز اخري سوال یو منټ د خپلې خبرې کې د ملګرو په اجازت باندې ملګري وایي چې مشاعره شروع کوو. ډاکټر پروفیسر خلیل صاحب په دې دومره لنډ وخت کې او په دې دومره مصروفیاتو کې چې دوی مونږ ملګرو له کم وخت راکړو، یو جهان مننه کوو او خدای دې راته تر و تازه او ژوندی لري، زموږ دعاګانې به همیشه ورسره وي. ادریس صاحب یو سوال هغه کوي، زما به اخري وي. بس ډاکټر صاحب یو وړه پوښتنه ده، نظر په مطلع کې دواړه نیمګړتۍ کې څنګه د تفریح پابند راروان دي که نه، نو بیا دا شعرونه چې دي په دې کې اوله نیمګړتۍ ازاد دي، بیا په دې جدید شاعرانو کې ځینې یو نیم شاعر داسې غزل لیکي چې هغه تر قافیې پورې هم دغه شانتې پابند د ټولې مصرۍ بوځي. لکه اته شعره، نهه شعره داسې چې لکه نیمګړتۍ پکې ازاد نه وي، ټول همداسې پابند وځي. دا غزل جدیدیت صرف دی یا دې ته خلکو نوم ورکول پکار دي، یا دا پکار دی دا غزل خو لیکلی شي. داسې ده چې د غزل په دې چوکاټ کې د دې لپاره نومونه ورکړی شوي دي چې یوه مطلب وي، که بیا مطلع راغله نو هغې ته وایي مطلع ثاني، که بیا مطلع راغله هغې ته وایي حسن مطلع. تر دریو مطلعو پورې خو نومونه خپل شته، مطلع ثاني، حسن مطلع. خو که ورپسې غزل هم مطلعي وي نو بیا دا غزل خو بیا هم دی، خو دا ځان له کم صنف یا ځان له کم صنعت یا ځان له کم شی نه دی. بس دې ته به ویلی شي چې هغه غزل چې ټولې مطلع لري. نو د مطلع د پابندي کول چې تر دریو پورې نو دا عام غزل دی، او که ټولې مطلع نو هغې سره به ته وضاحت کې چې دا هغسې غزل دی چې هر شعر مطلع ده. یو
چې اها مګر یو کوم داسې مولا لکه پښتنې ډېری سره شي دا به غزل مونږی شي ان شاء الله که بیا څه په موټو ولا غزل په دې وایي چې به موږ د غزل په خلاصه پاتې کوو چې د غزل خلاصه